درنو لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. موږ افغان کډوال چې کوم دا وخت په پاکستان اسلامي جمهوریت کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا او سند او پنجاب په صوبو کې د کیمپو یا د ارویز په شکل باندې میشت یو. دلته زموږ سره د یونیسیار د خوا او حکومت پاکستان د خوا څخه د ایجوکیشن او د ژوندانه په نورو مراحلو کې زموږ سره مدد کیږي. موږ د دواړو کور ودانۍ وایو. یو شی چې د انسان په بدني روزنه او د صحت لپاره ډیر ګټور دی هغه په نړۍ کې او د طبابت له لحاظه څخه هغه سپورټ دی. خو دلته زموږ افغان کډوال چې دی هغه ځوانان خصوصا په دا کیمپو یا پنډغالو کې د سپورټ ډیر شوق لري چې اکثره نن په دنیا کې دا دوه لوبې ډیر مشهور دي چې یوه د کرکټ لوبه ده او بله د فوټبال ده. خو دغه افغان کډوال چې دی د دواړو لوبو لوبغاړي لري. حتی که موږ خپل ملي ټیمو ته وګورو چې د کرکټ یا فوټبال یې دا اکثره یا په د فوټبال د په ایران کې یا د کرکټ د په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې دوی په دغه کیمپو کې دغه لوبه زده کړې او د دغه د برکت څخه تللي دي. اوس د ملي ټیمونه د دغه لوبغاړو څخه جوړ دي. دلته په بلوچستان ایالت کې زموږ په کیمپو کې هم دغسې ځوانان دي لکه دا تاسې چې وینئ. نن زموږ د سرانانو په پنډغالي کې یو ټورنمنټ و چې د هغه ته زه د میهمان خصوصي په شکل باندې ورغلی وم. نور مشران او لیدونکي او کتونکي هم راغلي وه. خو چې ما دغه ټورنمنټ ته وکتله د یونیسیار ادارې او دارنګه د افغان کمیشنریټ او خصوصا د ویس ادارې ته دا یوه غوښتنه کومه چې زموږ په کیمپو کې په دغه ډبرین حالات کې د کرکټ ګراوند شته یا میدان شته او نه د فوټبال دپاره. نو که چیرې دغه چې دوی په کوټ په ښار کې هر کال د افغان کډوالو په نامه باندې کوم ټورنمنټونه جوړوي که د هغه مصارف راواخیستل سي او په دغه کیمپو کې د افغان کډوالو د ځوانانو دپاره دغسې یو د فوټبال او کرکټ دغه لوبغاړي ورته جوړ کړي نو دا به د دوی دپاره یو بنیادي کار هم وي او دوی به استفاده هم ځینې وکولی سي او خپل تمریني لوبې او د سیالۍ به سرته ورسوي او په دغه باندې به وکولی سي چې د دوی د سپورټ شوق زیات سي او ځوانان د نشي موادو څخه راوګرځول سي او دغه ځوانان به نور د نشیو خواته نه ځي او خپل د صحت دپاره او د لوبو سره به مینه زیاته سي. نو بیا هم زه د یونیسیار د ادارې او خصوصا د ویس د ادارې او د ویس د ادارې د پروجیکټ منیجر سمیع الله اغا څخه دا غواړم چې پر دغه باندې وعدې ځینې وخت د دغو ځوانانو سره سوي دي. په کار دا ده چې پر دغه باندې دی غور وکړي او د دغو افغان کډوالو دغه ارمان ورپوره کړي چې دوی ته د فوټبال او دارنګه د کرکټ دپاره میدانونه یا ګراوندونه ورته جوړ کړي تر څو دغه افغان کډوال ځوانان د دغه څه استفاده وکړي. دلته هر بچې امن او سکون غواړي.